أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دا سورة آل عمران 103 نمبر آیت مبارکہ صحیح سا تلاوت شوا. واعتصموا بحبل الله جميعا او منگولی ولگویا پرسید اللہ طولا ولا تفرقوا او مو ڈلی ڈلی کی گیا. وذکروا نعمت اللہ علیکم او یاد کیو نعمت اللہ پتا سبانی. اذ کنتم عادان کلچ ویتاسو دشمنان فألف بین قلوبکم نمینه واچولا پمینزو دزلون استاسو کی فأصبحتم بنعمته اخوانا نشوی تاسو پا احسان داغ سرا ورونا وکنتم على شفا حفرت من النار او وی تاسو پا غاڑا د کندا د غورنا فانقذکم منها نبچکلیو داغینا. کذالک یبین اللہ لکم آیاته دغشانی بیانوی اللہ تاسو تاحکام خپل لعلکم تهتدون د دې د پارا چې تاسو هدایت بیا مومیا. لعلکم تهتدون د دې د پارا چې تاسو په هدایت شیا. واعتصموا بحبل الله جميعا حبل په اصل کې ویل کېږي رسایتا پړی ته ویل کېږي خودلتا د حبل الله نه مراد هغه سیز چې د هغې په ذریعه باندې انسان د الله رب العزت رضا ته رسیږي. یو قولو د علی رضی الله عنه دی هغه ویا مرادو د حبل الله نه قرآن کریم دی او مطلب داره چې د قرآن کریم عقیده اعمال مضبوط راونی سیا. امام مسلم رحمه الله حدیث ذکر کړی دی. زید ابن ارقم رضی الله عنه فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل الا و انی تارکو فیکم ثقلین زو پتاسو کی دعا درانو سیدونا پری خودون کے یما. نبی علیہ السلام وی زو پتاسو کی دعا درانو سیدونا پری خودون کے یم. احدهما کتاب اللہ یو دا اللہ کتاب دے هو حبل اللہ چی دا دا اللہ رسیدہ من اتبعه سوکو چی دی پس روان شو کان علی الہدا دا بپ ہدایتوی. ومن ترکہو چاچی دا فریخو دا کتاب اللہ کان علی ضلالت نو دا باپ گمراہی باندیوی. حبل اللہ نا مراد
قرآن کریم دی. او دویم قولو دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی. اگه فرمائی دا حبل اللہ نا مراد الجماعة، مراد دا حبل اللہ نا دا مسلمانانو جماعت دی، یعنی خلافت اسلامی. مطلب داره د دینا بهر کې گیما جماعت عقیدی ته ویل کیږي. لکه ویا الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت هغه ده چې د حق موافق وي اگر کته یوازې. ګورا یو کسی ته خو لیکن عقیده د حق موافق ده، نو بدی ته ویل کېږي جماعت. دریم قول د امام مجاهد رحمه الله ده چې امام مجاهد حبل الله مراد دینا عهد الله او اوامر الله، یعنی دا الله لوز او دا الله حکمنا، دا الله لوز دا الله حکمنا. دا سورت آل عمران 112 نمبر آیت مبارک وګورئ. دا الله امر او دا الله لوزنا. یوصل 12 نمبر آیت مبارک وګورئ. الا بحبل من الله وحبل من الناس، مگر پرسید الله وحبل من الناس، یا پرسیو د خلکو. دغه دې کې بیا خپل مطلب به وایم ان شاء الله. نو د حبل معنا دا ذمه او لوظه. قرآن کریم تا حبل الله ولی ویلے کیگی؟ نو قرآن کریم تا حبل الله ذکر ویلے کیگی چه سوک ورزیدلی نو در رسی پا ذریعه بانی اغس کیگی اگر او چدیگی. نو دغشانی قرآن کریمم دا اعمال و اصلاح کیو، دا اخلاق و اصلاح کیو، چې څوک اعمالو کې غورځېدلی دی څوک اخلاقو کې غورځېدلی دی، نو دا یې راوچوتی. ولا تفرقو او تفریقې مه جوړوئ. تفریقه دې ته ویلی کېږي چې د قرآن او د سنت خلاف عقیده مه جوړوئ، هغې پسې روان شئ. یو ملګری و ما ته ویله ایتا دا اختلافی مسئلے والی کے دلتا کے ما ورطیل اختلافی مسئلے خو اختلاف خو آغا سوک جوڑی چه سوک دا قرآن و دا سنت نا خلاف خبره کیا. دا مطلب داو چه دا ملیان باور تخلو را چه یا طول ملیان مال دا قرآن و اختلاف خو آغا سوک جوڑی، اختلافی مسائل خو آغا سوک جوڑی چې د قرآن او سنت نه خلاف خبره کوي. زه خو یم د قرآن او سنت تابعداري وکړي، ټول غلی شو بیا په دې باندې. ولا تفرقوا، یعنی د قرآن او د حدیثو خلاف او عقیدې مه جوړوئ. د قرآن او سنت نه خلاف مه کوئ. وذکروا نعمت الله علیکم، او یاد کې نعمت الله پتاسو. وسو د مسلمانانو فعقیده باندې راجمع کېدل داغي فضیلت بیانوي چې ګوره د مسلمانان چې خپل منځ کې په یو عقیده باندې راجمع نو د دې څومره فضیلت دی نو هغه بیانوي. او بیا د وذکروا نعمت الله، د نعمت الله نه مراد یعنی د زلونو یوځای کولا، د زلونو یوځای کولا. اذ کنتم معدان
فالف بین قلوبکم الله جوړه راوستو په میندو زلونو ستاسو کې فاصبحتم بنعمتي اخوانا پس تاسو وګرځیدلې فنعمت د الله ورونه بنعمته نعمت ویل کېږي اسلام ته ځکه چې یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی او دویمو نعمت معنا مصدری ده یعنی د الله په نعمت کولو سره په تاسو باندې ورونه شوي